السلام علیکم څنګه شو جوړه ستګلاس په خیر اس وخت نه زکم د دې تاریخ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مې چې څه خته یو پروتین سم راخته دي چې 25 نامه مې یو ته کېږي الفا 1 انټي ټایروپسین وای کېږي ته یا الفا 1 انټي پروټیز په نامه باندې هم دته وای کېږي الفا 1 یعنی انټي ټایروپسین ډیفیشنسي په نامه باندې هم دته وای کېږي څلور نومان دی لري سیده نو دا ټول باندې وزه سره خلاصوم یو پروتین دی ماش نومان جلا دي دته الفا 1 انټي ټایروپسین وای کېږي سیده دا نور جلا نومان دي سیده هذا چې مختصر الفا 1 antitrypsin is a protein made by the liver whose function is the protect the lungs the antitrypsin یو پروتین دی چې د جګر له خوا څخه جوړ شوی وي او چې د دنده یې د شرو ساتنه ده یعنی د انټي ټایروپسین کوم پروتین چې دی دی وای دا جوړیږي په اینه کې دا څه چم کې د کار چشته دی محفوظ ساتي زموږ کوم شر چې دی یا کوم پیپړې ورته وای یا کوم دغه چورته وای د هغه محفوظ ساتي سیده هغه چې مختصو الفا 1 antitrypsin also protect our body from the neutrophil elastase الفا 1 انټي ټایروپسین هم زموږ بدن ته د نیوټروفیل الاسټیز څخه ساتي دی وایي دا کوم الفا 1 انټي ټایروپسین چې هورمون یو پروتین چې دی دا موږ ساتي د نیوټروفیل الاسټیز څخه نیوټروفیل چې نیوټروفیل الاسټیز د جزء مختصر خلاصو ما د پیدا سب زموږ جسم د نیوټروفیل الاسټیز ساتي سیده د چې مختصر نیوټروفیل الاسټیز is an enzyme that helps our body to fight against infection but other side attack our healthy tissue special lungs نیوټروفیل الاسټیز یو انزایم دی چې زموږ د بدن سره د انفیکشن پر وړاندې مبارزه کوي او مرسته کوي مګر خو زموږ صحیح نساجونه په ځانګړي ډول شر باندې برید کوي د دې جملې مطلب دا دی دا کوم نیوټروفیل الاسټیز چې دی دا یو قسم انزایم دی یو قسم انزایم دی زموږ په جسم کې ته چم کې د کوم انفیکشن یعنی میکروب چې دغه خلاف کار کوي په دې چې د تکر دغه انفیکشن خلاف کار کوي نو د ته چم کې زموږ پر جسم باندې هم اٹیک کوي یعنی موږ پر جسم باندې هم برید کوي حمله کوي لکه نساجونه چې د کوم پر هغو باندې او پر شر باندې مخصوص پر شر باندې ډېر پر شر کوم چې په دې باندې اٹیک کوي راځي چې مخصوص د دې ټیسټ کوم امپورټنٹ چیز دی او موږ د چیز لپاره کوو سیده او دا د چیز وجه څخه موږ ډېر راځي سیده اټ از inherited disease دا چیشته د موږ سره د میراثي ناجوړي د موږ سره راځي یعنی د میراث د لکه زما چې د کوم زموږ یعنی پلار او مور په دې په جسم کې د دا ناجوړي کمی وي نو زموږ په جسم کې به هم د دې کمی وي سیده یعنی دا د میراث موږ سره راځي سیده this deficiency many causes lung liver and skin disease یعنی کله چې د دې ناجوړي یعنی د دې پروتین کمی وي یعنی زموږ په جسم کې چې د دې پروتین کمی نو هغه پښتورګي دغه شرعي اینا اور پوستکی د دې مسله مرتفع یعنی دا خرابېږي سیده most patient with AAT deficiency the symptom of lung disease start of appear at the age of 30 or 40 years نو دا ناجوړي چې ده یعنی د دې کمی چې سره وي د AATT یعنی الفا ټایروپسین کوم پروتین چې دی د دې کمی هغه وخت موږ ته ظاهر کېږي معلومیږي پر سړي باندې چې د سړي عمر 10 یا 40 کال ته ورسېږي سیده د دې چې مختصر smoker with AAT deficiency tends they develop disease to 10 more early years than non-smoker د دې جملې مطلب دا دی وایي چې کله څوک سګریټ څکوي نو د هغه کومه دا ناجوړي چې ډیفیشنسي وي دا کوم د انټي ټایروپسین کوم کمیس چې وي دا پروتین نو د هغه ناجوړي د 10 کاله مخکې د سر پیدا کېږي یا وختي پیدا شي یعنی د ځینې د لکه اوس ګوره یو سم انسان یې سګریټ نه څکوي هغه په ډېر وخت یعنی 40 کاله عمر کې د ناجوړي که د دې پروتین کمی شوي نو دا ناجوړي پر راځي لیکن څوک سګریټ څکوي هغه چې دی هغه 10 کاله مخکې پر د باندې د علامات نښانې پیدا کړي یا د دغه پیدا کړي د کوم د ډیفیشنسي پروتین چې ورته وایي د دې کمیش پر پیدا شي سیده او دا چې دی یو بل چیز هم کمیش راتلی شي ولې ډېر ډیپ نه درته وایم باره دې ویډیو باندې سر نه خلاصېږي سیده میوټیشن باید تا په یاد وي چې څه شوي په 12 سیم کې سړي ته وایي د ډي ان اې ته زه دلته په دې جملې کې د لږ سره خلاصوم برځو مخصوص میوټیشنز ان Serpina one gene will result in low level of alpha antitrypsin or abnormal shape of alpha antitrypsin
ښه د دې مطلب دا دی وایي چې دا کوم سپیرینو 1 جین په نامه باندې دی د دې د وجه هم په جسم کې د دې کمښت راځي. هغه څه وجه دی ولې دی کوډیي دغه نامه باندې کوم چې سرپینا 1 جین په نامه باندې جین بیا چې چې دا د ډي ان اے یو حصه ده سیده دا 12 باید تاسو معلوم وي دا د میراث یو ریښو د هغو حصه ده سیده نو دی وایي هغه جین د وجې څخه هم دا کم راځي. څه وجه کېږي هغه دی هلته کوم شرج چې دی دې ته وایي چې ته دا الفا 1 انټي پروټین چې دی دا جوړ کړه. نو هغه چې کله دا جوړي نو یا یې په لږ مقدار کې جوړ کړي یا زیات جوړ کړي یا د هغه شکل سم رانیسي یا هغه په د خپل شکل کې خراب راسي نو هغه سم ترتیب باندې راونوځي نو دغه د وجې د دې جین د وجې هم د دې کمښت راځي سیده او د دې کوم سو د سټوریج اف اب نارمل لیول اف الفا انټي ترپسینز کازز لیور ډیمیج. نو کله چې دی وایي چې دا هغه اب نارمل چې کله ذخیره سي نو هغه اب نارمل یعنی هغه چې سم جوړ سوی نه وي الفا کوم چې الفا انټي ترپسینز پروټین چې دي چې سم نه جوړ شوی نو دغه د وجې څخه بیا چې جوړ شي په اینه کې ډیمیج جوړ شي اینه دغسې خوږ شي یعنې اینه خراب وي اینه ځینې زیانمنه شي نو اینه ځینې خوږ وي نو د هغه چې د کوم سټور کړي دي دغه د وجې څخه بیا اینه خرابېږي سیده نو دې نارمل نور مزید پر دې باندې چې زه اوس ویډیو در شروع کوم دا بیخي ډېره غټېږي بیخي ډېره غټېږي دا کوم الفا 1 انټي ترپسینز پروټین چې دي خو زه ما کوشش وکړم چې په خلاصه سره خلاص کوم سیده دا موږ د دې لپاره هم کېږي دا ټسټ چې دی زموږ په شرجه کې چې کوم ټیشو چې دی دا خو به خراب سوي نه وي دی خو به دا خراب کړی نه وي او دا د هغه انزایم خلاف هم کار کوي کوم چې نیوټروفیل الاسټیز ورته وایي نو د هغه د وجې څخه هم د هغه خلاف هم دا کار کوي سیده راځئ اوس د دې نارمل رینج به دروښیم باره به ځو مخته سیده د دې نارمل رینج چې دی هغه یو سل لس وینس بیا د 280 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر نارمل رینج دی سیده د دې لپاره ټسټونه مخصوصه کې ډي ان اے هم ورکوي نور داسې ټسټونه هم ورکوي چې ګورې سیده خو لیکن په نارمل طریقه چې ته ګورې لکه اوس د دې لپاره ته یو جل ټیوب کې هم راخیستی سیرم یا کلاټ بلډ سی ورته وایي 3 سي یا 5 سي ته ورته راخیستی یا پلین ټیوب په دې کې ته راخیستی او په مشینانو په کوم مشینان کې کولی شي مني ویډاس کې کولی شي کو بس ای 440 ورته وایي هرمون نظر کې تقریبا د دې نوم یې لازمن سیده نور داسې خاص په دې کې پیژند نشته که ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ چې بل ته